السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، یو ځل بیا مې سلامونه نیکې هیلې احترامات قبول کړئ. الله پاک دې وکړي ټول به جوړ و روغ د صحت جامې پر تن لري. دا مې ستاسو ملګرو په تېرو ویډیوګانو کې درته ویلي وو چې موږ داسې یو اپلیکیشن دی د رابې نیټورک په نامه باندې. نو دا رابې نیټورک ملګرو که کوم کسانو فعاله کړی وي نو نوشجان دې سي، که کوم کسان نه یې فعاله کړی نو بیا هم ورته یادواري کومه چې موږ لاندې ویډیوګانې وګورئ. انشاءالله په هغه کې به تاسو دا ویډیو هم تاسو ته پیدا سي، څنګه کولی شو چې رابې نیټورک کې اکاونټ جوړ کړو او د هغې څخه روزانه عاید یا ډالر وګټو. زه راځم ملګرو یو خالي او سرپنظر درته کومه چې موږ اکاونټ څونه ډالر لري او دا په کوم وخت کې موږ KYC کولی شو. چې کله KYC شو ملګرو نو حتما موږ کولی شو چې د هغې نه خپل ډالر وباسو. که چېرته مو پای نیټورک فعاله کړی وي نو همداسې دا نیټورک هم هماغه شانته ده. نو کومو کسانو که په پای نیټورک کې کار کړی وي نو بلکل مزیداره ګټه به یې ځینې اخیستې وي، او که پای نیټورک کې مس کړی وي نو ملګرو دا نیټورک مه مس کوئ. ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي وو چې روزانه تاسو ته ډالر درکوي، یعنې تقریبا $4 شاوخوا تاسو ته ورځنی عاید درکوي. موږ رابې نیټورک څو دانې لرو؟ 60. تاسو ته په حساب کې ښکاري 60 لرو. معادل د دې څو کېږي ډالر ته یې چې واړئ نو $336 موږ د دې معادل کېږي. راځو ملګرو په دې ویډیو باندې به موږ تاسو ته دلته تاسو ته په دې باندې ویډیو جوړه کړې وه. زه راځم تاسو بل اپلیکیشن دی درته معرفي کوم ملګرو، په نامه ده بي نیټورک. دا بي نیټورک ملګرو حتما خامخا د سره فعاله کوي. دا به هم تاسو کومه کسانو که نه وي فعاله کړی نو ضرور حتما د سره فعاله کوي. نو ډېره اسانه طریقه ده. نو انشاءالله تاسو ویډیو له تر پایه پورې وګورئ، تر هغو پورې د هر ملګري سرور باندې خلاص شي. بیا هم ملګرو یادواري کوم که چېرته د همداسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د خوندورو معلومات لپاره تاسو هم دا ویډیوګانې خوښوئ نو حتما موږ سره سبسکرایب کړئ. نو داسې ویډیوګانې به تر تاسو ټولو ته تر اوله تر تاسو ته رسیږي. راځو ملګرو زه راځم په دې ما خپل اکاونټ خلاص کړی ده. تاسو لپاره هم زه یو اکاونټ پکې خلاصوم د دې لپاره چې تاسو هم زده کړئ. زموږ هڅې ملګرو تنها دا نه دي چې موږ خپله ویډیو په تاسو باندې کتل غواړو. زموږ هڅې دغه دي چې خپل هیوادوال او خپل پښتانه ورونه د دغسې فرصتونو نه باید څه وکړي، هغه استفاده او ګټه ځینې واخلي. اوس داسې په همداسې په مجموعه کې ملګرو موږ تاسو وګورو ډېری سایټونه راغلي دي. موږ تاسو پیسې خوړلي دي او پیسې له ځانه سره څه کړي دي وړي دي. نو راځو ملګرو په هغې باندې به هم جلا بحث کوو یو ورځ انشاءالله. نو د داسې سایټونو ځان وساتئ چې د هغې کې تاسو سرمایه ګزاري کوئ او هغه سرمایه ګزاري تاسو ته هغه دقه نه درکوي، یعنې تاسو ته وخت ټاکي چې به تاسو دا سرمایه ګزاري په 5 میاشتو کې به ایستلی شئ، دا په 6 میاشتو کې ایستلی شئ او تاسو ته به روزانه تاسو څه درکوي؟ عاید درکوي، ډالر درکوي. یعنې مثلا تا $10 ډیپوزیټ وکړه، تا ته به روزانه تا ته $1 درکوي یا 10 سنټه یا 20 سنټه. نو هغه د هر کمپنۍ ورته نه ویلو، بلکې هغه سایټ دی، د هر سایټ له خوا نه تاسو ته یو قرارداد جوړ شوی دی چې د هغې مطابق تاسو ته ګټه درکوي. نو ملګرو دغه شیانو څخه ځان وساتئ او دا شیان موږ هم تاسو ته نه درښکاره کوو، نه درته وایو چې راسئ فعاله یې کړئ، ځکه چې هغه د 2 ورځو ګټه ده. نو هغه 2 ورځې ګټه هم یا به لاس ته راغلي یا به نه درغلي، نو هغه به د خلکو پیسې ویسي سره. زه راځم ملګرو ویډیو نه سره اوږدوم ځکه چې تر باندې ونه غمیږي. نو دلته ملګرو موږ تاسو ډېری شیان لرو چې ټاسکونه دي، دلته به KYC هم کوو. زه راځم په دې سیټینګ باندې ورته کلیک اخلمه. زه به راسم دلته موږ تاسو ته KYC اپشن هم راکړی دی. صحیح دی ملګرو KYC، خو دلته موږ وایي دلته موږ څه وایي؟ دلته موږ ته وایي چې تر اوسه پورې د KYC پروسه لا نه ده شروع شوې. که چېرې د KYC پروسه شروع شه نو بیا ټول کولی شئ چې تاسو KYC وکړئ او وروسته له KYC نه تاسو خپل ټوکن نقد کړئ. دلته تاسو ژبه چینج کولی شئ. نو ټول نه مخته راځم، زه د خپل اکاونټ لاګ آوټ کوم. زه به راسم دغه اکاونټ دی، دا به زه ورې دلته لاګ آوټ به یې کړمه، په کنفرم باندې ورته کلیک اخلم. کله مې چې ملګرو په کنفرم ورته کلیک واخیستی یو شېبه ورته انتظار یې کړم. زه راځم
په دغه باندې ورته کلیک اخلم سینګ اپ باندې. په سینګ اپ مې ورته کله کلیک ورته واخیسته. دا ملګرو د تاسو دپاره دغه اکاونټ جوړوم. نو دغه اکاونټ د تاسو دپاره جوړوم ځکه چې تاسو هم همداسې په اسانۍ سره اکاونټ جوړ کړئ. له ټول نه ورسېدل دی نو وځمه راځم همدغه راخلاصوم. دغه برنامه به تاسو ډاونلوډ کړې د پلی سټور څخه. نو پلی سټور ته به راسئ. پلی سټور به زه را پیدا کړم درته. دا پلی سټور دی. دلته به تاسو ولیکئ ملګرو بي نیټورک. کله مو چې بي نیټورک ولیکئ دلته به داسې دا بي نیټورک به راسي. دلته ما ځان سره بي نیټورک دغه دی ملګرو. دلته ما ځان سره دا څه کړی انسټال کړی دی. صحیح ده. نو زه نه غواړم چې بیرته انسټال کړم ځکه چې ما یو پیر انسټال کړی ده یعنې ځان سره مې ثبت کړی ده. زه راځم خپله همدغه بي نیټورک درته راخلاصوم. نو دا زموږ بي نیټورک ده. دا مې چې کله درته راخلاص کړئ نو دلته به تاسو ته ووایي چې په جیمیل جوړوئ که د فیسبوک په آی ډي یې جوړوئ او په کوم والټ باندې که جوړوئ. نو زه راځم له ټول نه مخکې ورته وایم زموږ په جیمیل باندې جوړو. نو زه راځم دلته یو جیمیل ورته ورکوم. په هغه جیمیل باندې چې موږ اکاونټ نه یې جوړ کړی. زه راځم خپل جیمیل دلته ورکوم. په دې دلته ورته کلیک واخلئ ملګرو. چې دلته مو ورته کله کلیک واخلئ د جیمیل ځای راځي تاسو به هغلته خپل جیمیل ورکوئ. نو کله ملګرو ستاسو خپل جیمیل ورکړه. وروسته د جیمیل نه تاسو ته راځي دلته انوایټ کوډ درنه غواړي. انوایټ کوډ کې ملګرو زه به دلته تاسو ته دغه کوډ دلته به پیسټ کړم. تاسو وګورئ دغه کوډ باندې به تاسو هم خپل اکاونټ څه وکړئ راجستر به یې کړئ. که چېرې تاسو دغه کوډ ورنه کړئ نو تاسو اکاونټ دغه کمپلیټ به نه تکمیلېږي. تاسو نشئ کولی چې خپل اکاونټ څه وکړئ فعاله یې کړئ. نو دغه به تاسو ورته ولیکئ ملګرو. اوس له هغې نه به کمپلیټ باندې ورته کلیک ورته واخلئ. نو زه راځم په کمپلیټ ورته کلیک اخلم. شیبه ورته انتظاریږم. دا زموږ اکاونټ څه شو فعاله شو. په دې جیمیل باندې هم ما یو اکاونټ جوړ کړی ملګرو. ډېر پخوا مې جوړ کړی و. نو هغه اکاونټ ما څه کړ دلته مې راخلاص کړی. نو تاسو هم کولی شئ چې دغسې اکاونټ خپل اکاونټ جوړ کړئ. دا هم په دغه طریقه باندې ملګرو جوړېږي. هر اکاونټ تاسو جوړوئ دغسې جیمیل درنه غواړي فقط هلته تاسو ما د اخره کې کوم لیکنه درته وښودله نو په هغه ترتیب باندې تاسو څه کولی شئ هغه کوډ ورکړئ کوم کوډ مې څه درته ویلی. نو وروسته له هغې نه به تاسو اکاونټ څنګه شي فعاله به شي یعنې جوړ به شي. راځو ملګرو روزانه 4 ساعته بعد به زموږ دلته خانه دلته دغه پټه راته شنه کېږي. داسې کله په 4 ساعتو کې دلته راورسېده نو یو ځل بیا موږ ته وایي چې تاسو دغه ځای باندې کلیک وکړئ. 4 ساعته بعد ملګرو موږ تاسو راځو دلته به ورته کلیک اخلو. زه راځم همدغه ورته کلیک کوم. کله مې ورته کلیک ورته واخیسته نو زموږ مایننګ به څه شي هغه به شروع شي. په دې کې ملګرو موږ ډېری نور شیان لرو هغه به هم تاسو درښیم. دلته وایي موږ ته دلته هم دا خبره کړې ده شرکت والا یا دغه کمپنۍ والا دا خبره کړې ده دلته تاسو کتلی شئ KYC دلته شته ده. یعنې دغه KYC موږ یعنې کولی شو چې تاسو ته د 1 میاشت یا تر 2 میاشتو پورې موږ دغه KYC څوک امریکایانو هر کس کولی شي چې دغه KYC موږ سره بشپړه کړي. وروسته له هغې نه چې تاسو KYC وکړه تاسو د خپل ټوکن څه کولی شئ نقد کولی شئ. زه راځم ملګرو دلته د والټ برخه ده. دلته راځم خپل والټ هم ورته جوړوم. دلته نوشته ده کریټ والټ. زه راځم په دې کریټ والټ باندې ورته کلیک اخلم. دغه صفحه به داسې پاس سره کش کړو. دلته کوم شی نه لرو موږ په دغه باندې اکیپټ باندې ورته کلیک ورته اخلم او دلته زه خپل یو نوم یوزر نیم ورکوم. صحیح ده. داسې یو نوم ورکوم چې هغه کوډ یعنې زموږ له یاره ونه وځي. په دغه خانه کې مو چې کوم کوډ ورکړه نو په دغه خانه کې به هم هغه کوډ ورکوي او دغه کوډونه بیا د هیره نه باسئ ملګرو. صحیح ده. زه راځم دلته یو کوډ ورکوم ورته یو کوډ به ورته ورکوم. کوم کوډ ملګرو چې په دې پاس خانه کې ورکړی و همدغه کوډ په دا لاندې خانه کې هم ورکوم. بیا راځم ملګرو دلته موږ ته کنفرم ده. دا کنفرم باندې ورته کلیک اخلم. دلته په دغه اپشن ورته کلیک اخلم. دلته راځم موږ نه فینګر غواړي خپل یو فینګر هم ورکوم ورته. یو شیبه ورته انتظاریه کوم زموږ والټ به څه وشي هغه به جوړ شي. یعنې دا زموږ والټ شو دا دی جوړ تاسې کتلی شئ. نو ملګرو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو دا به هم ملګرو درته وایم چې دغه
اکاونټ زموږ درته وښوده په دغه طریقه باندې جوړ کړئ. نو انشاءالله په راروانو 2 میاشتو کې دغه کرنسي به هم لانچ سي او ډېر غټ عاید به انشاءالله موږ تاسو ته څه کوي راکوي به. په نن تقریبا 10 کاله مخکې یا 11 کاله مخکې دغه بی ټي سي یعنې ډېر کم قیمت یې لرلو. نو اوس تاسو وګورئ چې بی ټي سي تقریبا $1,26,000 ته رسېدلی اوس یو څه راښکته شوې ده. نو ملګرو دا همدغسې یو والیټ و او دغسې یو برنامه وه چې ډېری کسان پکې کار وکړي. نو هغه د یو غټ سرمایه ګزاران دي او چا چې دغه چانس میس که کار پکې ونه کوي نو هغه هم تر اوسه پورې پاتې دي. نو ملګرو کوشش وکړئ دغسې وړیا برنامو اپلیکیشنونو کې کار وکړئ چې هغه تاسو آینده په درد وخوري درته. نو دا وه زموږ ویډیو. تر بیا بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ. الله په امان.